بسم الله الرحمن الرحیم. د یو ورور پوښتنه کې وایي د مهاجرینو کومک برای مهاجرین، د مهاجرینو دپاره کومک کول پکار دي. دا زموږ او ستاسې وروڼه دي، همراه اونها باید کومک شوه. ما گفتیم حدیث مقدس است، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر کرده انقذ من النار ولو بشق تمره. شما مردم خود را از جهنم آزاد کنی اگر که به نیم خرما و نیم کجور باشه. یعنی اینقدر چیز در راه الله تعالی خیرات و صدقه کنی به اینمی هم میتوانی که از جهنم آزاد شوی. هر شخص به اندازه طاقت و قدرت خود مکلف است که در راه الله تعالی همراه یک برادر مسلمان خود، اگرچه به زلزله زدگان باشه، اگرچه به مهاجرین باشه، ضروری است، لازمی است هر یک در اینمی باید حصه بگیره. ولی یک چیز ضروری است که اونمو چیز را که شما به اونها صدقه میکنی، خیرات میکنی، از اونمو طریق کنی کدام طریق که صحیح باشه، و این طریقه کنی که اونمو طریقه از اونمو طریق و چیز به اونها برسه یا اعتمادی باشه. بعض مردمی ترست که برای مهاجرین و برای اونمو مردمی زلزله میگیره به دیگر طرف میبره. و بلند رفتن کرایه خانه اینمی ظلم است. اونمو مردم که به سبب اینمی مهاجرین کرایه خانه خود را بالا میکنه، اینمی ظلم است. مردم ظلم میکنه، اینمی ظالم است. به ما و شما خوی ترتیب لازم بود که ما و شما باید همراه اونها نصرت کنیم. دو اتاق که در خانه خود داریم باید اونمو دو اتاق را یک اتاق برای اونها خالی کنیم، در یک خود زندگی کنیم، یک اتاق را به اونها خالی کنیم. اگر جای خالی داریم اونها را مفت بتیم، اگر نداریم مفت نمیتیم به کرایه مناسب بتیم. یکی ما و شما کرایه بالا میکنیم، ای در زمره ظلم میه و الله جل شانه از ظالم انتقام میگیره. یک روز میایه که نمی شخص بس خود مهاجر میشه، پس اینمی به دیگران محتاج میشه و اینمی سبب ما از اونمو مردم خاص میکنیم کسی که جای داره که باید اونها ظلم نکنه. اگر ظلم کرد یک روز شما خود محتاج میشی، پس الله جل شانه از شما انتقام میگیره. دا ورور پوښتنه کوي زموږ د ماشومانو د مکتب قانون دا دی چې کوم ماشوم غیر حاضر سي هغه به جرمانه راوړي 300 افغانۍ. دا کار دوی ته شرعا روا دی که نه؟ دا کار په دې کې اختلاف دی. بعض علماء صحیح بولي، بعض علماء صحیح نه بولي. خو زموږ په مذهب کې فتوا پر دې باندې ده چې مالی جرمانه صحیح نه ده. زموږ د مذهب فتوا دا ده چې مالی جرمانه صحیح نه ده. بیا اوس خاص طور امیر المؤمنین حفظه الله هم دا حکم په صادر کړی دی، فرمان چې مالی جرمانه به نه اخلي. زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي وایي که د مالی جرمانې لاره خلاصه سي بیا به دا ظالمان یو سړی به سم وي، 2 کسان به سم وي، نور خلق به په دې کې خپل ظلم کوي. د ظلم دپاره بیا لاره خلاصیږي، نو د ظالمانو لاره باید خلاصه نسی. السلام علیکم. و علیکم السلام. مولوی صاحب ترک کردن سنتهای نماز ظهر هم سنت است، آیا این حقیقت داره؟ ترک کردن سنتهای نماز، ترک کردن چطور سنت است؟ اگر در سفر هستی، در سفر خود ترک کردن صحیح است، سنت است. ان من السنة ترک السنة فی السفر. اگر در سفر هستی پس در سفر خو می توانی که سنت را ترک کنی، ولی در سفر کی نیستی پس سنت را ترک کردن اینمی خو خلاف است. اینمی خو اگر اینمی کار را دوامدار می کنی پس خو اینمی جایز نیست. ولی اگر در سفر هستی پس در دوران سفر اینمی کار، در وقت جریان سفر اینمی کار سنت است که شما سنت را ترک کنی. که څوک امام پسې لمونځ کوي نو لمونځ په اشد کراهت سره مکروه سي، یعنی کراهت د مقتدي د طرفه وي.
نو سجود سهو خو نسي کولی، اعاده به کوي که نه به کوي. چې په امام پسې ولاړ وي نو اعاده هم نه غواړي. اگر یک انسان از پول حرام لباس بپوشد و از پول حرام تغذیه کند دعا و عبادت آن قبول می گردد. یعنی کدام نماز را که ادا کرد اونمو نماز خو ادا شد، اعاده نمی خواه، ولی بر اونمو نماز بر اونمو شخص ثواب حاصل نمیشه، ثواب و دعای اونمو شخص قبول نمیشه. در ترمذی شریف روایت است: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له. حدیث شریف پاس نبی علیہ السلام فرمود که یک شخص دعا میکنه یا رب یا رب یا رب دعا میکنه، ولی دعای اونمو شخص قبول نمیشه. چرا؟ زیرا که غذای اونمو شخص حرام است، لباس اونمو شخص به مال حرام گرفته شده، لہذا دعای اونمو شخص قبول نمیشه. محترم مولوی صاحب زما پوښتنه ده که یو ځوان په خپل لاس ځان انزالوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟ که د قرآن او حدیث په رڼا کې راته تشریح وکړي. دا ناروا دي. حدیث شریف دی وایي ناکح الید ملعون، هغه سړی چې د خپل لاس سره نکاح کوي، په خپل لاس په خپل ځان غسل لازموي، دا ملعون دی، پر دې باندې د الله جل شانه لعنت دی. دا ناروا عمل دی، حرام عمل دی، ناجایز عمل دی. بعد از نماز فرض جمعه چند رکعت سنت است؟ بعض امامها 4 و بعض امامها 6 رکعت ادا میکنه. 4 سنت مؤکد است و 2 رکعت دیگر هم سنت زوائد است. اگر 4 خوانده شوه هم صحیح است، اگر 6 خوانده شوه بسیار بهتر است. مولوی صاحب محترم، مسلمان ته کوم تکلیف و مصیبت رسیږي دا ورته عذاب ده که امتحان ده؟ د مسلمان ته چې کوم تکلیفونه رسیږي، مسلمان که کچیرې ګناوې درلودلې الله جل شانه یې په دې سره ګناوې معافوي. او بل دوهم دا ده چې الله جل شانه چې کوم مصیبتونه مسلمان ته راولي لعلهم یتضرعون، لعلهم یتضرعون. الله جل شانه چې مسلمان ته تکلیف راولي د دې لپاره چې مسلمان رجوع وکړي. چې وکړي؟ رجوع وکړي. چې وکړي؟ رجوع. زه ملګرو ته مثال ورکوم، دا بعضې ملګري دا سوال کوي، دا پوښتنه کوي، وایي موږ ته دا عذاب راړي، مشکل راړي، که موږ ګناهګار یو نو پر امریکایانو ولې نه راځي؟ امریکایان خو تر موږ ډېر ګناهګاره دي. خلک وایي پر اسرایلو ولې نه راځي؟ دا خو تر موږ ډېر ګناهګاره دي. زه ورته وایم یو ستا زوی دی غلطي کوي او یو د امسایه زوی دی غلطي کوي، نو ته خپل زوی په چپلاخ وایې که د امسایه زوی په چپلاخ وایې؟ نو خپل زوی ولې وایې؟ و د امسایه زوی په چپلاخ وایه. خپل زوی وایه. خپل زوی ولې وایه؟ ځکه خپل یې بولې. امسایه دا ځکه نه وایه، پردی یې بولې. د کافرانو لپاره الله جل شانه په آخرت کې عذاب وکړ، په دنیا کې الله جل شانه هغه نه متوجه کوي. مسلمان الله جل شانه په دنیا کې الله پاک وایي عذاب راولمه څه دپاره؟ لعلهم یتضرعون، د دې دپاره تکلیفونه و مصیبتونه و امتحانونه پر راولمه چې دوی رجوع کړي و ماته، متوجه سي و ماته، د دنیا سره زړه ونه تړي، ما ته متوجه سي، زما دین ته متوجه سي او سرکشه نه سي. چې نه سي؟ په دې وجه الله پاک په قرآن شریف کې بل ځای وایي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. بعضې خلکو ته پیسې نه ورکوم، رزق پر تنګ کمه. څه دپاره؟ که پیسې ور زیاتې کړم بیا بغاوت ځینې کېږي، سرکشي ځینې کېږي.
نو دا د مسلمان دپاره چې الله پاک راولي په دې خاطر باندې لکه پلار یا مور چې خپل اولاد ته سزا ورکوي د دې دپاره نه ورکوي چې دښمني ورسره کوي دې دپاره چې متوجه کوي محترمه وایي فرض د الله له طرفه دي سنت د نبی علیه السلام له طرفه دي واجب د کومه ځایه سوله واجب چې دي دا هم د الله جل شانه د رسول له طرفه دي واجب کې بیا مسله دا وي واجب یو مشکل لري واجب دا وي چې کله یو حدیث شریف داسې حدیث شریف وي چې په هغه حدیث شریف کې د سند په لحاظ باندې یو نوع ضعف راغلی وي چې راغلی وي یو نوع ضعف راغلی وي نو چې کله یو نوع ضعف پکې راغلی نو اوس فرضیت هم نسې په ثابتولی ځکه د فرض لپاره دومره اعلی درجه ضروري ده که یو څوک ځینې منکر سي باید کافر سي فرض کوم عمل ته ویل کېږي وایستې که څوک منکر سي باید کافر سي دغه عمل چې اوس واجب دی د دې لپاره دومره قوي دلیل هم نسته که څوک منکر سي ته باید کافر وویل صحیح شول دومره قوي هم نسته بل طرف ته بیا د سنت د درجې څخه لکه سنت چې په کومه درجه ثابت دی تر هغه قوي دلایل دي نو دومره قوي دلایل هم نه دي لکه د فرضو ده دومره کمزوري هم نه دي لکه د سنتو ده بینه بینه دي نو علماو هغه درجه راویستل چې هغه واجب دي عمل یې ضروري دي که یې بې خامخا په عقیده کې بیا داسې نه ده چې منکر سي کافر سي ثابت سوی د بل چا په خوا نه دی چې دا ملایانو جوړ کړی دي ثابت په حدیث دی ثابت په چا دی حدیث دی خو د هغه حدیث په دا راتللو کې چې د نبی علیه السلام څخه تر صحابو څخه وروسته تر تابعینو پورې تر تبع تابعینو تر امامانو پورې هغه حدیث په داسې قوي په داسې تواتر باندې نه دي رارسېدلي لکه د فرائضو دلایل چې رسېدلي دي نو چې په داسې انداز نه ورسېدلی لږ ضعف پکې رالی نو د فرضو درجه نه په ثابتېږي چې د فرضو درجه نه سو په ثابته نو سنت یې هم نسې بللی فرض یې هم نسې بللی نو درېیمه درجه یې په ثابته کړ نو د عمل په لحاظ دا رقم دی لکه فرض چې خامخا به یې کوې د عمل په لحاظ داسې دی لکه فرض چې خامخا به یې کوې خو د عقیدې په لحاظ باندې لږ ګنجایش پکې پیدا کړي چې سړی نه په کافر کېږي په منکر باندې